الحمد لله وشکر لله چې د دې اوچت لاندې دومره مختلف مسؤلین قومي مشران او شملور او مجاهدین او علماء کرام تشریف فرما دي نو هغه خوف او خطر نشته چې کله به و چې دومره مسلمانان بیا دغسې مسلمانان په یو ځای کې دومره خو پرېږده چې دوه درې کسه هم نسو کېناستلی اولین خو د دغه عظیم نعمت شکریه په موږ او تاسې واجب ده چې د افغانستان ټوله جغرافیه الحمدلله د لا اله الا الله محمد رسول الله سپین سپېڅلي محمدي د بیرغ د امنیت لاندې اول شکر ایستل موږ ته په دغه عظیم نعمت پکار دي چې چاپه نسته تیاره نسته بندیخانه نسته جنازه نسته مینت نسته نیول نسته تړل نسته پورې ویل نسته بېزده کول نسته الحمدلله د خپلو مسؤلینو سره وګپ وګناس یو دا لوی نعمت الله دې په موږ تاسې په ټول امت مسلمه باندې پیرزو وګرځي د قرآن عظیم شان مختصر جملې مې تاسې حضور کې عرض کړې د مسلمانانو هغه صفات په دې کې بیان شوي چې مسلمانان څوک دي څه به کوي او کوم اعمال به سرته رسوي الله جل جلاله فرمایي کنتم خیر امتین الله وایي چې تاسو بهترین امت یې بهترین امت ځکه ده چې د دغه امت یو مسلمان که چا په ناحقه مړ کړ لوی خدای جل جلاله دومره پې خفه کېږي لکه دا څلور کونجه دنیا دي چې ټول په دا بل مخ اړوي دي بهتریت یې دغه ده بل بهتریت یې دغه ده چې یو سړی دلته ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله کائنات علویات سفلیات جمادات نباتات حیوانات مایعات ټول چې په یوه تله کې واچوي دا لا اله الا الله محمد رسول الله په بله کې واچوي دا ډېره پې درنده ده حد یې نه ده ښودلی چې څومره ډېره نو ځکه وایي چې کنتم خیر امتین د دغه اخرجت للناس تاسو الله جل جلاله د دې دپاره پیدا کړي چې نور امت ته بیا دغه دین هم ورسوئ د نصیحت هم ورسوئ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وظیفه موږ ته الله جل جلاله معلومه کړې ده چې د مسلمانانو وظیفه څه ده امر بالمعروف یعنی ښو ته رابلل جایزو ته رابلل مناسبو ته رابلل و نهی عن المنکر حرام و ناروا و ناجایز و نامشروع نامناسب و نبندول اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله خو د دغو صفاتو سره سره به په خدای جل جلاله په احکامو د سردار کونین په طریقو په دغه شریعت محمدي په دغو ټولو به د موږ کامل ایمان وي نو وظیفه د موږ معلومه سوه چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر به کوو آقا نامدار فرمایي الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته تاسو کې هر یو بادشاه په خپل مقام کې والی په خپل مقام کې ولسوال په خپل مقام کې د کور مشر په خپل مقام کې د کلی مشر په خپل مقام کې دا هر سړی عند الله او عند رسول او عند شریعت یو مسؤلیت لري دا به موږ تاسو سرته رسوو الحمدلله دغه مهربان حکومت ته موږ تاسو که سوچ ورته وکړو امیر المؤمنین حفظه الله دا د هر چا هر څه په زړه دي چې دغه خلکو ته شورا جوړول پکار دي دلته ولسوال جوړول پکار دي دلته والی پکار ده دلته یو رئیس پکار ده د دې خلکو د ټولو مشکلاتو د ټولو مسایلو د اسانتیا دپاره ځکه دا خو د صدر اسلام نه دا خبره وه چیرې به چې یو ولسوال مقررېده یا به یو والي مقررېده صحابه کرام رضوان الله اجمعین د سردار کونین نیولې د صحابه کرامو ټول عادت مبارک دا و چې هغه ته به توصیه کړله چې هلته به ته ولاړ سې یوې علاقې ته د علاقې مشران به د پلار په حساب ګڼې د علاقې امثولې به د ورونو په حساب ګڼې د علاقې ماشومان به د اولادونو په حساب ګڼې د پلار سړی قدر کې دغو مشرانو په قدر و احترام کې همزولو سره سړی همدغسې مجلس و صمیمیت به نه کښېني هغو به د ورونو غوندې بولې ماشومانو سره به داسې ګزاره کې لکه د تا واړه بچیان چې د ملت له بچیانو سره به هم داسې ګزاره کې